وما للظالمین من انصار. امام ابن کثیر لیکي ظالم هغه څوک دی چې صدقه بې ځایه ورکوي، د صدقې مصرف نه دی، بې ځایه د خپل روپۍ خرج کړل په ظالمانو کې راځي. ظلم په معنا باندې ځان پوه کې دی ته منطقیان کلی مشکک وي. دا اعلی او ادنا ټولو اشیاء باندې د دې اطلاق کیږي. مطلب دا چې د دې په خلاف اولا کارم اطلاق کیږي. تا سره ټیم و چې جمع ته راشي خو اوزګار وي، لیکن جمع دې ونه کړه مونږ دې ځان ته وکړو نو تام ظلم جمع دې پرېښودله. تا سره ټیم و چې تلاوت وکړي او ستا وظیفم تلاوت کولو، یا تا سره ټیم و چې ته خپل کلاس والی د مدرسې ټیم دی او ته د مدرسې طالبي او تلاوت دی ونه که یا پیرډ دی وانه خسته ولاړې هوټل ته چې وته نو تام ظلم وکړه. او بل د ظلم اعلی درجه ده چې هغه شرک او کفر ته ویلی شي، لکه په صورت لقمان کې راځي په نصیحت د لقمان حکیم کې ان الشرک لظلم عظیم. نو ظلم نه مراد دیږي کې هغه کس دی چې هغه صدقه ورکړه لیکن بې ځایه ورکړه، هغه محل مناسب نه او ته پکې صدقه ورکړه نو دم ظلم وکړه. لہذا تثبیتا من انفسکم کې یو معنا مونږ دا کړي و تحقیقا چې صدقه ورکې نو ته به پکې تفتیش کې تلاش پکې چې دا صدقه ز کوم ځای کې ورکوم دا ځای د دې مصرف دی او کنا، او دا انسان محتاج دی او کنا، ما ته به رب په دې باندې اجر راکړي او کنا. دیمه معنا بعضې مفسرینو دا کړې ده وما للظالمین من انصار. ظالم نه مراد دیږي کې هغه صدقه ورکوي خو د حرام مال نه ورکوي. هر هغه بنده چې صدقه ورکوي د حرام مال نه ورکوي نو دام ظالم دی. درېمه معنا ابن کثیر لیکي هغه کس ظالم دی چې صدقه ورکوي او د ریا دپاره ورکوي. څلورمه معنا امام ابن کثیر دا لیکي چې صدقه ورکوي او هغې پسې من او اذا کوي، زبادنې کوي، احسانات مناوي او هغه ته تکلیف ورکوي. صدقې ورکړې ده او بیا ترې خپل خدمتونه اخلي. پنځمه معنا بعضې مفسرون دا لیکلي چې دې له ظالم نه مراد هر هغه تاجر دی چې په تجارت کې دوکه کوي، په تجارت کې سود کوي، تجارت د مضر صحت اشیاء کوي، د قشان تجارت کې ملاوٹ کوي او بیا دا وی چې زب صدقه ورکم او په صدقې به ما رب العالمین وبخي، او یا نن بعضې وی چې زب اخره کې حج یا عمرې ته لاړ شم او دا ګناه به راته په دې معاف شي نو دام لوی ظالم دی او دام د دې آیات لاندې داخل دی. شپږمه معنا بعضې مفسرین دا کوي چې ظالم هغه کس دی چې نظر یې ومانو بې پوره نه کړ. لکه تاسو ته ما ویلي د بخاري شریف حدیث دی چې د قیامت د علامونه یو علامه دا ده یو انسان نظر به ډېر مني لیکن به پوره کوي نه. او بعضې وایي چې یو انسان خو نظر مني لیکن د غیر الله په نوم باندې مني. هلکه وایي دا فلانکې کار مې وشو نو یو ګډ به فلانکي بابا ته وړم، کاکا صاحب ته به وړم یا دیدي ته به وړم، والته به یې د هغه په نوم باندې حلالوم. نو ده خو الله سره بل برابر که، نظر یې وکړه د غیر الله په نوم باندې، ده خو ځان خراب که، ده خو خپل عقیده تباه کړه نو دا لوی ظالم دی. یا یو انسان دی خپل مال د ګناه په کارونو کې لګوي، صدقه خو څه نه ورکوي چې د ګناه اسباب اخلي، ټي وي او ویسیار اخلي یا په واده کې ډنګه ډونګه کوي نو دا هم لوی ظالم دی. او هم نمبر بعض مفسرین دا خبرې لیکلي چې ظالم هغه کس دی چې یو ځای کې د انفاق ضرورت دی، د صدقې ورکولو ضرورت دی، یو سړی محتاج دی، فقیر دی، کونډه ده او یتیم دی او دا صدقه نه ورکوي او د سره شتم نو دا هم ظالم دی. نو ټول نو دا خبره معلومه شوه که یو انسان سخاوت کوي، صدقه ورکوي او دا د حلال مال نه ورکوي او په ښه ځای
صحیح کی او په ښه مصرف کی دا مصرفي او ریا نه کوي او دقه شان من او اذا نه کوي او که تجارت کی کړي پاغي کی دوکا او سود نه کوي مضر صحت اشیاء نه خرڅي او دقه شان نظر د غیر الله په نوم باندې نه کوي یا نظر کوي او به پورا کوي نه داسې نه کوي نو دې سړي سره به د الله امداد وي مد مقابل چې څوک دا ګناهونه کوي هغه د ظالمانو نه دي او ظالم سره د الله امداد نشته لہذا څوک چې صدقه ورکوي نو دا د الله د ملګرو نه دي او رب العالمین خپلو ملګرو سره تعاون او امداد کوي بس اجازه